منافقان څوک دي؟ خپل قرآن کریم مونږ ته بیانوي. دوی په دې کفر کې ځان دپاره عزت لټوي. دوی مسلمانانو ته په سپکه باندې ګوري، مسلمانانو پورې خاندي، مسلمانانو پورې ټوکې او ټکالې کوي، مسلمانانو پورې سپکې وسپوري وایي. دوی د کافرانو په لمن کې د ځان دپاره عزت لټوي. د منافقانو بېشمېره خصلتونه قرآن کریم ذکر کړي دي. ځکه منافق خو ځان خلکو ته منافق نه ورښایي. یو څو صفتونه زه تاسو ته ذکر کوم، الله هم دې ترېنه وساتي. د منافق یو خصلت دا دی، الله عز وجل قرآن کریم کې هم ذکر کړی دی چې دوی د اسلام د قوانینو په ځای په طاغوتي او کفري قوانینو باندې فیصلې کوي او په دې باندې دوی خوشحاله وي. دا د منافقت یوه لویه نښه ده. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هغه خلک ته نه ویني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ګمان کوي، دوی دعوه دې لري چې په هغه کتابونو چې پخوا را نازل وو او هغه کتابونه چې تا ته را نازل دي قرآن کریم، په دې باندې دوی ایمان لري. خو بلې خواته د دوی عمل څه دی؟ په تنفیذ د قوانینو کې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. دوی اراده دې لري چې خپل منځي جنجالونه او شخړې هغه د فیصلې دپاره طاغوت ته ویسي. د اسلام له قانون نه هر منحرف قانون ته طاغوتي قانون ویلی کېدای شي. هر قانون چې د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې دې ته طاغوت وایي. که څوک یهودانو ته فیصله وروړي دا په طاغوت باندې فیصله ده. که څوک بت پرستانو مشرکینو ته فیصله وړي دا په طاغوت باندې فیصله ده. د دیموکراسۍ هغه مادو باندې که څوک فیصلې کوي چې د اسلام سره په ټکر کې دي دا په طاغوت باندې فیصله ده. سیکولریزم قانون باندې که څوک فیصلې کوي هغه مادې چې د اسلام سره صراحتاً په ټکر کې دي دا په طاغوت باندې فیصله ده. کمیونیزم باندې چې څوک فیصلې کوي هغه مادې چې د اسلام سره صراحتاً په ټکر کې وي دا په طاغوت باندې فیصله ده. الله عز وجل هم دې وساتي. او الله وایي دوی خو ماموره په دې و چې د طاغوت نه به انکار کوي، طاغوت به نه مني، ښکاره به وایي موږ کفر نه منو. د منافقانو یوه نښه دا ذکر شوه چې د الله د قانون په ځای باندې طاغوتي قانون د ځان دپاره قانون بولي او په دې باندې فیصلې کوي. الله عز وجل هم دې وساتي. یوه بله لویه نښه دا ذکر شوې د قرآن کریم کې، الله هم دې وساتي. دوی د کافرانو ملاتړي وي. کله چې د مسلمان او د کافر جګړه شي دوی د مسلمان ملګرتیا پرېږدي او د کفر په څنګ کې درېږي. قرآن کریم کې 15مه سپاره کې الله عز وجل فرمایي بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. منافقانو ته په دردناکه سزا باندې زیری ورکړه چې د قیامت په ورځ به سخته سزا دوی دپاره وي. منافقان څوک دي؟ خپل قرآن کریم مونږ ته بیانوي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هغه څوک دي چې کله هم د مسلمانو د کافر جګړه شي يتخذون الكافرين أولياء، دوی کافران په دوستۍ باندې نیسي، دوی د کفر ملاتړ کوي. من دون المؤمنین، ما سوا د مسلمانانو په مقابل د مؤمنانو کې دوی د کفر ملا ور مضبوطوي او د اسلام ملاتړ نه کوي. الله هم دې وساتي. دا منافقان دی. الله وایي الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. الله اکبر. تب اجداد موږ د زمانې دغه منافقان الله لیدلي او بیا هدایتونه را نازل دي. او بیا څه وایي الله ایبتغون عندهم العزه. آیا دوی د کافرانو په لمن کې د ځان دپاره عزت لټوي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه رانیولې زموږ تر زمانې چې څومره تاریخ تاسو مطالعه کوئ د مسلمان په نوم ځوانان چې راپورته شوي او د کفر ملاتړ یې کړی د څه له امله یې کړی دوی په دې کفر کې ځان دپاره عزت لټوي دوی مسلمانانو ته په سپکه باندې ګوري مسلمانانو پورې خاندي مسلمانانو پورې ټوکې او ټکالې کوي مسلمانانو پورې سپکې وسپوري وایي دوی د کافرانو په لمن کې د ځان دپاره عزت لټوي الله عز وجل فرمایي ایبتغون عندهم العزه تاسو د زموږ د افغانستان انقلابونه مطالعه کوئ هغه ورونه چې پرون د انګریزانو په لمن کې خوب کاوه او د دوی ملاتړ یې کاوه د مجاهدینو مقابله پرون د چنګیزیانو ملاتړ کاوه د اسلام مقابله پرون د روسانو ملاتړ کاوه د کمونستانو په نوم باندې ځینې ځوانان وروزل شول په کمونستي فکر باندې خپل افغانان ورونه له خاورو نه لاندې کړل ټانګونه یې برسېره ورباندې وخېږول د ټانګ توپونو ته یې وتړل په ورونو کې یې وسوځول علما یې ورک کړل علما یې کویګانو ته وغورځول علما یې په شهادت باندې ورسول دوی دغه کارونه د څه په خاطر باندې کول د روسي بادارانو د خوشحالۍ په خاطر باندې او دوی وې د هغې له خوا نه به موږ ته یو څه مادیات کور کالي ډوډۍ دا د هغه وخت شعار و کور کالي ډوډۍ دا به موږ ته میلاو شي ایبتغون عندهم العزه پرون چې د نړۍ درنده صفته یرغلګر راغلی و د دوی